ایران په خپل رنګ کې کوټ شو. غوښتل یې طالبان په خپل دام ګیر کړي خو خپله پکې بند شول. دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران ومنله چې د هلمند سیند اوبه کمې دي. وروستیو څو میاشتو کې ایرانیان په داسې حال کې چې ښه پوهېدل د هلمند سیند اوبه کمې دي، خو بیا هم پر طالبانو فشار راوړلو لپاره ویل یې چې طالبان باید د دوی کسانو ته اجازه ورکړي ترڅو د سرچینو څخه لیدنه وکړي. دوی فکر کاوه چې طالبان به ورته اجازه ورنکړي او له همدې په ګټه اخیستو به د دوی نور فرمایشونه ومنل شي. خو دا چې طالبان ورباندې پوه شول نو اجازه یې ورکړه چې د هلمند سیند له سرچینو لیدنه وکړي. تازه خبر دا دی چې افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او کابل کې د ایران سفارت چارسنبالی حسن کاظمي قومي وایي د ایران د اوبو برخې متخصصان تایید کړي چې د ایران د اوبو د برخې متخصصانو تایید کړي چې سږکال په زمري یا اسد میاشت کې د هلمند سیند اوبو کچه له نورمال اوبیزه کاله کمه وه. هغه دا څرګندونې د ایران د یوه فني پلاوي لخوا د افغانستان د روزګان په دهراوت کې د اوبو کچې معلومولو تمځای له کتنې یوه اونۍ وروسته کړي. خو ښاغلي قومي پر دې هم ټینګار کړی چې په هر صورت د هلمند سیند په اوبو کې د ایران حقابه په سم او عادلانه ډول ورکړل شي. هغه یکشنبه پر خپله ایکس یا ټویټر خواله رسنۍ یو پیغام کې لیکلي د 1950 کال د اوبو تړون له مخې ایراني پلاوي ته په دهراوت کې د اوبو کچې ارزولو تمځای د کتلو اجازه ورکول په باور جوړونه او ښه ګاونډیتوب کې کارنده تعاملاتو پیل لپاره مثبته نښه ده. نوموړي زیاته کړې د استول شویو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې د دهراوت تمځای کې اوبه کتلې او اندازه کړي دي، د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال اوبیز کال د میاشتنۍ کچې پرتله کمه وه. ویلي دي چې افغانستان هم د ایران غوندې وچکالۍ سره مخ دی. په دهراوت کې د اوبو اندازه کولو دغه تمځای تر کجکي بند پورته دی چې هلمند سیند ته ترې د بهیدونکو اوبو اندازه محاسبه کیږي. له دې محاسبې دا معلوموي چې سږکال اوبه ډېرې کمې دي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.